السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو نن ویډیو خاص تاسو دپاره ده، ضرور یې وګورئ در پای که مو فایده ځینې په پورته کړله، یعنې فایده مو ځینې وکړله، فایده یې درته وکړه دا ویډیو، نو خامخا چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو ته هم دا ویډیو واستوئ تر څو هر مسلمان په دغه طریقه خبر سي. اوس دوستانو که چیرې ستاسو انګلیش نه دی زده نو تاسو ته څوک په انګلیش کې میسج وکړي، تاسو خو نسئ کولی چې هغه ته جواب ورکړئ. او دوستانو میسج درته راسي، اوس نسئ کولی چې میسج ووایاست. اوس دا یو ګروپ دی ګرد انګلیش پکښې نشریږي، نو زه نسم کولی دلته یا جواب پکښې وم، زه به یې وتویم دا د څه شي په باره کې دی ورته ګوره. اوس به ماته په خپله دغسې صحیح معلومات دا برنامه راوباسي چې ته ورته وګورې څه شي لیکلي دي، په خپله په پښتو کې ورته وګورې، دلته بیا ګرده معلومات تاسو ته درکړي. نو تاسو دغه رقم په پښتو باندې دغه میسج په پښتو باندې اړوی سي او بیا بل چاته هم لیږی سي. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. که در هوڅ پورې تاسو زموږ آنلاین پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د ویډیو لاندې سور بټن دی سبسکرایب لیکلی، په دې کلیک وکړئ او بیا په جنچې شان کلیک وکړئ، بیا په حال باندې کلیک وکړئ، بیا دا ویډیو ته لایک ورکړئ، بیا به تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي سي چې هره ویډیو موږ اپلوډ کړو د ټولو مخه به در تاسو پورې در ورسېږي. نو راځئ چې اوس مو په دې طریقه خبر کړم چې دا کومه برنامه ده څنګه ډاونلوډ کېږي. نو سمپله طریقه د اسانه طریقه د راپسې خپل پروشکا یعنې پلی سټور به خلاص کړئ. ښه پلی سټور مو خلاص کړئ، دغه سرچ ته به راسئ، سرچ خوار یې وپېژنئ، سرچ بار دا به سرچ کړئ. ښه اوس دلته به دغه په سکرین چې تاسو ته ښکاري های ډکشنري دغه دوه توري ورکړئ، ایچ آی دا به تاسو ته راواړوي. اوله نه دومه د اشنا ډکشنري ده، ورته وګورئ دوستانو دا ډکشنري م را ډاونلوډ کړم. اوس به زه دا انسټال کړم، دا 100 MB ده، نو لږ هم ده دوستانو، او د دې 4.6 د دې ریټینګ دی، یعنې دې ته دغه دغه چې دي هغه ورکول سوي دي دغه ستوري، نو دا چې دی دا خو داسې شی دی چې ور یې کړې نو دا ډېره زیاته فایده دی ته کوي. اوس ما انسټال کړله، زه ورځمه چې ویې ګورم اوس ډاونلوډ سوې ده که نه ده. ښه دوستانو دا لږ پاته ده ډاونلوډ شوله. اوس به راسئ چې داسې در سره ډاونلوډ شوله، اوس به په دا اوپن کلیک وکړئ. ښه ګرد طریقه درته ښه نو دغه اوپن چې مو کله کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړو، دا خو اوس خلاص شو زموږ سره، دا به اوپن کړو. ښه اوپن اوس به راسو دا به اپشن مو پر دې اړخ وي، دا به هغه اړخ ته واړوو. ښه بیرته به شاته ولاړ شو، نو اوس به موږ ته ګرد دغه صفحه خلاصه سي. اوس به تاسو په دې کلیک وکړئ، په دې چې موږ کله کلیک وکړو دغه به پر ووایي. ښه دا مو پر وولو، راځئ چې په هر ځای زه کلیک کوم په هغه ځای تاسو هم کوئ، هر ځای ته زه نښان ورکوم. اوس یې امانات درکوي، دلته به تاسو اپ ته به اجازت ورکړئ. اوس ډېرو اکثرو ملګرو ته دغه درک نه ورکوي چې دا موږ څنګه اجازت ورکړو، دغه ځای ته رالاست نو چې د کومو ملګرو سره دغه اپلیکیشنان دغه برنامې دلته نه راوړوي، بیا به دلته کښته راسئ، دلته به د هغه هر اپلیکیشن چې د هغه نوم به لیکلی پر هغه به کلیک وکړئ، یو اپشن به آن کړئ. ښه دا به اوس آن کړو. ښه دا خو اوس سکرین ریکارډ شروع دی، دا نه اجازت نه اخلي. ګورئ دلته ماته بل صفحه خلاصوي، نو زه دا ویډیو لږ ساعت ته واره سکیپ کوم. نو چې کله دا اپشن آن کړو اوس به راسئ بیرته ښکته رابسئ شاته دوستانو. کله چې دا ډکشنري کلاو کړئ اوس دغه په بغل کې نښان یې ماته راکړو، دا چې سرچ اپشن دی، دا چې په هر خط باندې ونیسي هغه پښتو باندې اوړي. زه ځم واتساپ ته اوس یو میسج باندې دا نیسم، دا ماته پښتو باندې واړوي، خو دا چې تاسو اول بلا کلاو کړئ پښتو باندې به نه اوړي. نو د هغې دلته به ډکشنري چې تاسو اوله پلاره خلاصه کړئ، دلته به دغه میسج چې معلومېږي په دې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو زبانونه راواړي، دلته زه پښتو به ورته پیدا کړئ. زه راځم دلته پښتو ورته څنګه کوم انتخابوم، پښتو په یوه خوا کې به هم پښتو په بله خوا کې هم په دا بله خوا کې نه غواړي، خیر دواړه خوا کې صحیح دی. دلته به پښتو ورته سلیکټ کړئ. اوس زه ځم بیرته چېرته واتساپ ته، دا به دا سرچ اپشن به تاسو درکړی، دا به دلته پر ونیسئ. اوس تاسو کتلی سئ چې بلکل یې په پښتو باندې واړول. نو زه راځم په دا بل خط یې نیسم، نو تاسو وینئ دوستانو چې دا هم پښتو باندې واوښته. دغسې زه راځم په یو اپلیکیشن باندې نیسم، د هغه نوم غواړم معلوم کړم، دا د ګرد اپلیکیشن معلومات ماته راکوي، نوم څو اړیخي کیبورډ.
نو تاسو کتلی شئ دوستانو چې دغه اپلیکیشنانو نومان هم تاسو ته درښودلی شي. په دغه طریقه تاسو کولی شئ د هر اپلیکیشن نوم هم دغه کې او په واتساپ کې که اوس انګلیش خط درته راسي نو غواړئ هغه پښتو ته واړوئ، پښتو کې میسج بیرته چاته واستوئ. نو په دې به داسې کلیک ونیسئ. کله چې په دې کلیک کړئ دا به کاپي کوي. چې کاپي مو کړه نو کاپي طریقه خو نن سبا در چا عزت زه راځم اوس دې ته میسج کوم، دا به دلته پیسټ کړئ. ښه دلته به څنګه کوي پیسټ به کوي. اوس په دغه سرچ اپشن به راغی په دې لیکایي به ونیسئ. اوس به دا پښتو ته واړئ. دا ګورئ دوستانو ما ګرده پښتو ترجمه کړه، هغه سړي ته مې واستول. که بیا غواړئ پښتو خط په خپل موبایل کې ولیکئ هغه بیا څنګه کړئ و انګلیش ته یې واړوئ. ښه زه دلته لیکم سلام علیکم. ښه اوس دا خط زه غواړم دا په انګلیش واړوم. په دغه سرچ په دغه به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ بیا په دې خوا په زبان باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا دغه زبانونه تاسو ته راوړئ. دغه زبان به څنګه کړئ انګلیش ته بیا واړوئ. نو دلته انګلیش پیدا کوم. ښه هر زبان چې تاسو غواړئ هغه ته یې واړوئ. نو ما بل زبان ورته انتخاب کړ تر څو ویډیو اوږده نه شي. نو دلته تاسو ګورئ زه دغه اوس په بل زبان باندې اړوم. دا دلته خالي سلام ځینې جوړ شو. نو زه راځم بله خوا کې هم بل زبان ورته انتخابوم. دلته به هم تاسو بل زبان ورته انتخاب کړئ. بیا به راسئ دلته واتساپ ته هغه میسج باندې به دا سرچ اپشن ونیسئ. دا به ګوره هیلو نو تا ماته سلام ولیکل ته هیلو سول معنا دا شوه چې دا سلام دی. اوس دلته لیکم وعلیکم سلام. نو اوس دا سرچ اپشن پر نیسم. دا ګورئ دوستانو دلته ماته دا برته په انګلیش واړوي. دا کله په نیټ کې مسله وي کار نه وکړي څه وخت بعد بیا برته خپله کار شروع کوي. که دا مشکل تاسو ته راغلی هېڅ فرق نه لري دا به خپله برته سوکه کار شروع کوي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو د ملګرو سره خامخا شریکه کړئ. د نورو داسې ښایسته